سلام علیکم ډاکټر صاحب خیر. ډاکټر صاحب په سر مې داسې درد دی او تاسو دواخانې ته ورغلم، ما له سر درد ګولۍ راکړه. هغه بیا وویل چې ډاکټر صاحب ته ورشه، هغه به ته نسخه ولیکي. نو زه خو د نسخې وس هم نه لرم، غریب یم، خو بې نسخې دا سر درد ګولۍ راکړي راته. نه وروره، بې نسخې دوا نه درکوو، دا موږ ته معلومات نه کېږي، باید معاینه کړو او بې نسخې دوایي نشته. ډاکټر صاحب واده کړی سړی یم، تا به خپله م واده کړی، پته به ته یي. زر او سل رقم ته جنجالونه را په سر دي، بیخي د مغزو نه اخلاص کړم، دې کوپړی مې درد دی. والا وروره دا مشکلات خو په موږ هم تېرېږي. زه دا ګولۍ درته لیکم، دغه حالات نه زه هم تېرېږم. ډېره مننه ډاکټر صاحب، آباد اوسې. ډاکټر صاحب تا ته خو زما د ټول هر څه پته ولګېدله، خوب مې نشته دی، دا د خوب ګولۍ مې راته په دې نقطه کې ولیکې نو احسان به دې وي. نه وروره داسې خو نه کېږي، زه پوهېږم چې تا ته خوب نه درځي، دا خو ډېره جدي مسله ده او ثبوت چې لري. ډاکټر صاحب خویندې مې راغلي دي او د هر یوې سره 15 او شپږ بچي دي. نه مې د ورځې خوب شته نو د شپې یو شور یې جوړ کړی دی چې بیخي خوب ته هم نه پرېږدي، که د خوب ګولۍ پکې ولیکې. والا وروره ته خو ډېره سخته ستونزه کې راځه، د دواخانې پورې زه در سره ځم، ګولۍ در سره واخلم.